ایزبان هیله لرم چې د دغې لیکنې په اورېدو به بې حوصلې نه شي. هو کې مطمئن یم چې په اورېدو به یې تا ته هېڅ زیان نه رسېږي. دا ولې ځوانان په لوبغاړي کې ساعتونه په توپ پسې منډې وهي، خو د لمانځه د ادا کولو توان نه لري. دا ولې د اسلام په کلکه دعوه کوي، خو نور له اسلام څخه بیزار دي. د لمانځه پرېښودونکی لوی ګنهګار دی، خو همدغه مسلمان د لمانځه پابندي نه کوي. جومات ورته د یو ګام په واټن کې نږدې وي، خو بیا هم د لمونځ کوونکو په صفونو کې نه لیدل کېږي. اوس تاسو ووایاست د چا چې ایمان دومره ضعیف او کمزوری وي چې د خپل کور، دوکان، دفتر وغیره څخه یې جومات ته نشي بوولی، نو دا ایمان به دی له قبر څخه جنت ته څنګه بوځي؟ سبحان الله. له موسیقۍ او سندرو په اورېدو سره په ځانګړي هوس سره مستي کوي، ځکه چې دا د شیطان په ملتیا خپرېږي. خو د قرآن کریم د اورېدو هیڅ غم نه لري، ځکه چې هغه د الله تعالی کلام دی، هغه کلام چې د زړونو شفا ده، د الله جل جلاله رحمت ده او د خلکو لپاره هدایت دی. ای مسلمانه، دا ولې د سندرغاړو او فلم جوړونکو په اړوند په پوره ډول معلومات لري. د هر یو نوم دې په زړه کې په یاد دی، غوښتنې او کړنې ټولې درته معلومې دي او له هر کړه او عمل څخه یې اغېزمن یي، تر دې پورې چې د ښځو او زامنو په اړه یې هم معلومات لري. خو د هغه ستر ځواک د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه او د خوږو اصحابو کرامو په اړه هیڅ معلومات نه لري. چې دا ولې؟ که پوښتنه درڅخه وشي چې د 100 اصحابو کرامو نومونه راته واخله، نو بې ځوابه پاتې شي. خو د 100 نه زیات د فلمي لوبغاړو او سندرغاړو، کرکټرانو او د داسې نورو نومونه یاد دي. چې دا ولې؟ د بېلارې شعرونو، کتابونه، ناولونه، مجلې او باطل روایت لولې. د سریال هره برخه په ډېره لیوالتیا سره ګورې. د کرکټ لپاره خو د شپې په نیمه شپه هم له خوبه پاڅېږې، خو افسوس په دې چې یوه شپه دې هم د خپلو ګناهونو له ویرې او د هغوی د بښلو لپاره د تهجد لمونځ ته پورته نه شوې، او د شپې یوه برخه دې د الله تعالی په عبادت کې تېره نه کړه. دا ولې؟ وعظ او نصیحت خو لومړی اوري نه، کله کله چې د تلویزیون په پرده یا د کمپیوټر او موبایل په سکرین ووینې، هم یې زر اړوي، بیا دې زړه ورته تنګېږي، او که یې ووینې او یا یې واوري، نو بیا عمل پرې نه کوي. حق ښه وینې، ښه یې پېژنې، خو متابعت یې نه کوي. دا ولې؟